دغه روجه وه جون جولای میاشت اړ په شکال مدینه منورې ته اطلاع رااله چې د مکې نه د ابو جهل د سالاره اعلان دی لخکر را روان دی او ان قریب په مدینه حمله کی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم اعلان جنگ وکړ او وی فرمایل صحابه ته چې تاسو تیار شئ بھئی سامان د جنگ شتا صحابه وی چې یا رسول الله اته توري دي او دعا سنت نه نوري توري شتا او نه نور اسونه شتا مرګري څومره یې وې 314 کسان بس دغه 314 فوج دی اته توري دي او دعا سنت نور څه نشته وې صاحب نور بسم الله چې دوی روانيږي یو دو ماشومان په منډه منډه رااله د یو عمر دی 11 کاله او د یو عمر دی 14 معاذ او معاوذ نامه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپو کې غړي چې جی مونږ ته اجازه تو کوي چې مونږ هم جهاد تلاش حضور علیہ السلام ورته داسې ګوري چې تاسو خو واړی په تاسو لا جهاد فرض نه دی هغه وی چې مونږ واړی خو یو چالو شو تاسو چې اعلان د جنگ وکړ نو زمونږ مور په جړا ده ځکه چې زمونږ پلار مړ دی او زمونږ مور وی چې ښا په قیامت کې به د بدر د شهیدانو ښځې برید تاوی چې زه د پلانی شهید ښځه یم او زه د پلانی شهید ښځه یم کاش چې نن زما میړم ژوندی وی عوام بدر لتلی وی ولته شهید وی چې قیامت کې زم د هغه ښځو په صف کې ولاړه وی چې د چا خاوندان په جهاد کې شهیدان شي خو مور مونږ ته وویل چې پلارم نشته او تاسو ځئ دواړه واورئ که ګولۍ په سینه کې ونه خوړه او په ملا کې وخوړه نو ما د خپلې سینې پای نه دي در بخښلي ځئ به او غشي ته به سینه نیسي حضور علیه السلام ورته فرمایل چې داسې وکئ چې تاسو کې چې کوم لوی مشر دی هغه دې لاړ شي او دا کشر دی د مور خدمت کشر وی چې نه یا رسول الله زه د مشر نه ډېر تکړه یم دا مشر دې پاتې شي زه به لاړ شم حضور علیه الصلاة والسلام ته یې خوند ورکړ وی ښه ده که نه تاسو دواړه په پرزولو ورشئ چې تاسو کې کم تکړه دی به واستو دواړه په پرزولو ورغلي دي او غیږ په غیږ دي نو دا کشر دی مشر ته په دې غوږ کې وایي چې لالا تا ته ښه پته ده چې را پرزولی خو دې نه شم ځکه چې ته لوی زه وړوکی خو ستا دې په خدای قسمي چې ته په خپله ځان راوغورځوه چې رسول مام تا سره ولیږي او که ته لاړې او زه پاتې شم نو زه به تباه شم مشر ورورې په خپله ځان راوغورځولو حضور علیه السلام ورغی او دواړه یې په ملا وټپل او ورته ویل ځئ الله دې ستاسو دواړو نګهبان شي وړې وړې تورې ورسره دي منډې 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 تقریبا مدینه منورې نه 100 کیلومتره بدر لري هغه د بدر میدان چې کوم ځای خاص جنگ شوی دی ما لیدلی دا حاجیان صاحبان په لاره تېرېږي هغه ته اوس خو ښار جوړ دی لوی بازارونه دي او بنګلې او ځایونه دي و ما هغه خاص ځای چې کوم ځای جنگ شوی دی او کوم ګویي کې بیا د ابو جهل دي لاشونه کل هم کاڼي شګې او ریګ بیابان دی شین بوټی نه ښکاري چې سر ته لاندې کیسه په دغه مقام ته چې صحابه مو رسېده د ابو جهل لښکر هم راورسېد او جنگ شروع شو
दरोजे मियाश्त और सहाबा अतिया सल मिला मजालम करे दे रोजे निवलेला और रोजे निवली पसदा यव खजूर पद्वा का सनीमा करे दा नु नीमा यव खोड़ले दा और नीमा बल खोड़ले दा पदे रंग रोजम निवले आओ द बतकी उबइस कलीदी द डांडो गर्म नोरोजम दा दार पशकाल म्याश्तम दा द अरब आगा गर्मीम दा पना प खुदाए और जंगम शोरो दा अब्दुर्रहमान इब्न औफ पखवा की दी माशुमान रामंडा कर चित्तलता गा अबू जहल कम यावदी आगी वर्तल चुप दागा नामा माल वेल चुप आलू या बला आगा वर्तल लोया बला दा लोया बला इलाज मुस्ता द दुनिया तमाशे उगो रही रहमान बाबा हुई द दुनिया प तमाशा ची सोक नाजीगी द दुनिया प तमाशा ची सोक नाजीगी दाखोनन ये तमाशा दा सबान दा आला साहब प काबल के द बबरक बादशाही दा बबरक दे लाड़ो लाशे मालूम नशो ची कम तरफ तलाड़ो स्पो खड़ो गिदड़ानो खड़ो नुमो निशान औरक्षद बबरक तासो ख्याल दे दी सी दगा उरजी जियो सड़े पके बादशाही चर्चा ही किसी लेकिन पाकिस्तान के होगो आला साहब ख्वाजा नाजिमुद्दीन हो आला मौली तमीजुद्दीन आला साहबा सदर अयूब आला साहबा सदर यहया खान आला साहबा भुट्टो साहब हो आगा दे गरगर देखो गरगर दा कुचंडियान और सर ऊंचा बैठे देखो साहबा पे दे पास अदा बुल रागल है आला साहब अमीरुल मोमिनीन रागल ज़ियाउलक साहब दे इस्लाम रा रवान करे दगा दे रहा है वगा दे रहा रवान दे द चर्चा सबा गोरा चिबिया बद चा चर्चा दा सुपोशी द रहमान बाबा दा अल्फाज द करबुन रूपु चे द दुनिया पर तमाशा बा नाज न के गावेरा के बना जका चे दा तमाशा बा सबा नहीं स्तासो दौड़ा दे नंद दे खल्क गुड़े आसमान त पतलूम भी नहीं और सबाए परा कांटा के दो आगा खलक ची दुनिया है नगारे गोले आगा खल्क नामो निशान रखी गावेरम जान तजानो नवे दाव नवे ची जम शे दाव तीत शेफ कागा और दे उमरजो की ओ खान मातेविची जिला जमुन बंद खानान देर पर तकलीफ खान तखान विजिदा साहिब हैसियत खलक और साहिब जयगिर माँ और तेल साहिब हैसियत और साहिब जयगिर खलक आगा दे जगम खल्क तद आखिरत जयगिर नसीब शे साहिब जयगिर आगा खलक चिचा तद आखिरत जयगिर नसीब और पाखिरत की द अदना सड़ी जयगिर दुम रही सल काल अब अस मजल के और दखपल जयगिर हुदूद बनशे मालूम हो साहिब हैसियत दाखला द गोराव द कब्रिस्तान चौकीदार
साहिब हैसियत ने और न साहिब जयगिरी स्तासो द खानानो जयगिरुना और जायदादुना दा पर ज़ल्म हासिल शिवी दा अंग्रेजानो दरकड़ी मेहरबाने पखान बादरे और नवाबोई च दरकड़ी दी दा ज़ल्म जयगिरुना तासो सातली ता नरोस्तो स्ताद जामनो दौर च पेराशी पदे जयगिरुनो ब्या ज़िना और शराबुना और कबाबुना कीगी और रंग रंग नवे और ताजा अजाब ताला कबर लदर्जी और लड़मान और खामारानो पर शिकल के पता चक्कर वे नज़ो खैरातुनम कोमा डोड़े और कोमा डोड़े ज़कात न्याश के डेर दी गुना पाख के मो डोड़े और कोमा दगा डोड़े रिश्ता कपरो द ज़कात पर पैसों ची दी गुना पाख के वरी के कोर देवरान शदा ज़कात की डेर दा मालदार खलक द ज़कात न्याश की दी गुना पाख की खप बाद उरी जीव वही दा में ज़कात जो पीखती हुई पदी ज़कात की ज़कात द पारा अखज़ द मिस्किन शर्त दे मिस्किन और गरीब पे कबस कई नो अला ज़कात पदी ज़कात की नो अर्ज में दावा लीदा चिदा द दुनिया तमाशी दी नन बइयो सबा लोया तमाशा दा अगा खल्को दा चाच दुनिया कुर्बान कड़ा दा आखिरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ना माशुमान तपोस की जी दलता अबू जहल कर वे मखामख पसपीना स्टिसो वरमंडे वे दना जमुंग महबूब तुमरा तंग पैरा पे वलाड़ा वा दागी पे देखपो के वर्णना वा तो वर्तला अबू जहल लईला ओद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दुश्मना अबू जहल वर्तदा सी कुछ पास गोरी वे तासो के अमा शुमान वर्तो मुंग मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गुलामान वे मशर कशम न लरे वे जमुंग मशर अल्लाह दे और कशर जमुंग मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे वे यरी गई ना जखुदे वक्त की जंगी जर्नैल द बदर द मैदान नामा शुमान वर्तो यारा शरीयत क्या है दुनिया में फकत अल्लाह से डरना शरीयत क्या है दुनिया में फकत अल्लाह से डरना रसूल ख्वाजा कौन है इनकी इज्जत पे कट मरना अबू जहला शरीयत से शदे पर दुनिया के दाला यरा पजल के पैदा कवल शरीयत वही चता चे तो खुदा यार आदि पढ़ के पैदाश देते शरीयत दानन चे पाकिस्तान चे लरे लरे नारे हुई यरी ददी पढ़ के तो खुदा यार निश्चित द खुदा खौफ निश्चित द खुदा यार आदि पढ़ के राला अगा कार बन के चे पकम खुदा खपकी नंतासु पाकिस्तान क्यों गोरी खौफ खुदा और बल्कि लोई जुल्म चिस्ता पदे मल्की कम की लोई जुल्म हुकूमत पतो पावला हुकूमत प्रेदा कौम आवाम चिकम लोई जुल्म कई कुरान गुंदी कानून प्रोते दुई द जुन फैसले द पेरंगी कानून तवड़ी लोई जुल्म ची मुंकम कम यो जुमात और यो मदरसा यो महला यो कले यो कंदे यो डला यो कौम बा तासु उनको रहे चागा जुमात ता या मदरसे तरागली चे जमुंग दीदा तनाज़ा जमुंग पर दीन फैसला हो गोरे ये चल अमीद हो कम मुला दे हो कम याद हो का शेख दे हो का मेख दे हो कम अजीदे वो चिगर पर पेश चिगोरे तारा के बनास्त तारा दे पेरंगी दे कानून ज़ैद कचराए दे पेरंगी दे कानून ज़ैदी और जुमात दा खुदाए दे कानून अदालत दे जुमात तरा दा गट और बैलात खुद सर दे रक्षा
ګټ او بیلات خو په کچرو کې مشتا په تاړه کې مشتا هلته به یو ګټي او بل به بیلی او جمعات ته چې د قرآن فیصله تراشي هم چې کوم په حق یا به وګټي او چې تاسو خیال راغلی تیر ورځو کې یو سړی راغلی ویل یو ملا مې فیصله کړې ده فیصله غلطه کړې ده مالڅي کړي چا تقریر راته وکړو نو ما ورته چې ته ویل زما رونو خدای به خو باسه ما په شریعت نه کوله وارونو آرامیانو می شیخان غوندې دي اول شریعت ته لاړ اسړی اوس دا زموږ خلک دا بني آدم چا تقریر راته وکړو نو مولا دا یو ظلم کړو چې هغه مال روپۍ کې 14 سنې دا بل سړي کېده او یو دوانې پکې بیا هم دته پرېښې مال که زه اوس قاضي قضات وی نو ما به اول دا ملا وجلی ویل ولې مال دا دوانې هم ستا نه کېږي ظالمه دا یې در سره زیاتې کړې 14 سنې دا پردي ډېرې ټاپو خراب شو دې له راغلی و چې ګینې دی به اوچت پاسېدو لاړ دا زمونږ د ملک حال تاسو وایئ چې دا پاکستان کې څومره خلک مړ کېږي او کم خلک د ژوند فیصلې د پیرنګي قانون ته وړي او د مرګ نه وروسته دې خلکو پسې مونږ قرآن وایو په قبر ورته تبارک الذي وایو لله ما فی السماوات والف لام میم ورته وایو ته وایې چې دا کلمات بلاندې قبر کې دې سړي ته څه فایده ولري د چا چې په ژوند د قرآن سره دا که تاسو خیالو کې په دې روژه کې دا خلک د 3 شپو ختمونه خاص کر په دې غرونو کې 3 شپو کې حافظانې ودرولي څوک په 21 شپو کې کوي څوک 15 شپو اوس ته سوچ وکړه چې په 3 شپو کې د کوم کلام حافظ پسې واورې تاړه کې دا خیال کړی دی چې راته ښکاري چې د قرآن هم دا مطلب دی چې په تراوو کې حافظ نه واورو بس نور دی چې څه خوښه ده هغه کوه نه د شپې د قرآن واورېدو سهار دی چا سره سوک سپېړه او بجای د جمعات د تاڼې ته منډه کړه دا د شپې قرآن به پتا ګوایي چې بېګای زه اورېدلی وم او سهار یې خپله فیصله د پیرنګي قانون ته یوړه دې ته عزیزانو سوچ وکړئ قوم د قوم تباه دی او ملک د ملک تباه دی حکومت دی هغه ظالم دی د قوم او د دین سره لوی ظالم چې دی د 40 کالو را روان حکومت کوم حکومت چې په خپل دور کې د قرآن قانون په ملک کې نه دی جاری کړی دا بدبخت قوم هغه حکومت پسې بیا ارمان کوي هغه حکومت پسې بیا افسوس کوي ضیاءالحق به سبا لاړ شي موږ به ده پسې جاړو چې هاي هاي ډېر ښه سړی و ځکه چې په 10 کاله کې پاکستان کې قرآني نظام نه و راوستی نو ده پسې به مزار خدا یو ارمان به کوو یو ارمان که هغه د کفن کش کیسه درته یاد دی چې سړی و مړی به چې وشو د شپې به ورغی او قبر کې به یې کفن وویست زوی وی بچیا ډېر ګناهګار یم څه به کېږي ویل پلاره خدای راستی چې په خلکو دې وبخم به چې پلار یې مړ شو زوی به د شپې مړي نه کفن هم وویستو په کونه کې به ورته موږی هم ټک وایو خلکو ویل پلار یې خدای په جنت کې دا څه د خنزیر بچی ته پاتې دی خو ورسره دا کار دا یو ارمان به کوو چې خدای دې بلا نه خوا تېر شوی خو چې تېر دی خدای هغې نه خو هغه ښه و خدای هغې نه خو هغه هغه یو کیسه ده چې یو ډاکټر یو سړی ملغلره بیا مونده پوهېږئ په خبره روژه هم نه ده نن سبا هم
خدای دې خیر ملغلره بیا مونته نو زرزری وینځله په وله کې چې وینځله چې پاکه شي اته د لاسه وغورځېده اوبو یو سړی ورپسې لیونی شو چې هی دا خو ډېره قیمتي ملغلره وه او داسې وشو لیونی شو سرسام شو کور ته راغی پاکې نه پلیته ښه وه پاکې نه پلیته مور وی څه چل دی بچیه پاکې نه پلیته ښه وه مور چې دته وکته هم سرسام شو هغه هم چغې والې پاکې نه پلیته ښه وه پاکې نه پلیته یعنی ګنده ښه وه وینځلی به هم نه چې رانه اوبو نه وړی بیړی غرقی شو کور مالت خلق راله دا څه چل دی مور او زوی دواړه چغې وهئ پاکې نه پلیته ښه وه دوی ورته کنځلې کړي چې کنځلې کړي دي کور والا هم سرسام شو ویل تپوس نه نه تپوس ښه تپوس نه نه تپوس هم په کور کې ناست دي او دا چغې وي تپوس نه نه تپوس ښه عام سرسام کم یو چې یو بل ته ګوري سمسار د پاکستان ته تاسو خیال کوئ ټول سرسام شي نو نن د یو سړي بیان دی په اخبار کې چې پاکستان حکومت را سره کومې وعدې کړې وې نو یې لا پوره نه کړې ستاسو د مشر بیان وایي داسې پوره یې نه کړې مال پاکستان چې څوک غوطه کړي دي په سمندر کې نو هغه تر قیامته پورې به لاش هم نه راوځي پاکستان ته ګوره د پاکستان وعدو ته ګوره وایي ابای مې لیونی شوه په تورجمي باټي ګڼواړي د دې عادي سلویخ کاله وشو چې هر حکومت راغلی دی واده د اسلام راوستو نه ده کړې په دې ملک نه ده کړې د 90 ورځو په واده زی اولک راغی او 10 کاله په دې تیر کړ اسلام او نظریه او اسلام او قرآن او قانون او شریعت او بنچ او های کورټ او سپریم کورټ 10 کاله په دې تیر کړ تر نن هغه خبره نشي کړې څنګه مې وی اسې جای څنګه قوم یې داسې بدر باندې حکومت راځي دام ستاو زما د کور خبره نه ده دا د پیغمبر خبره کما تکونون یؤمر علیکم څنګه چې یې داسې به امیران در باندې راځي چې دا څنګه قوم دې که تاسو ښه حکومت په خپلې زندګۍ کې ولیدو او مړم نو راشئ په قبر مې متیاز وکړئ په خپلې زندګۍ کې به نه ګورئ دغسې کوڅه ډب به در نه جوړي کله به ښځو پسې منډې وهئ کله به اجړاګانو پسې منډې وهئ کله به خنساګانو پسې منډې وهئ کله به ممبرانو پسې کله به چا پسې منډې دا د غلو جمعداران چې جوړېده دا کونسلرۍ دا د کمیټۍ دا د چوړیانو جمعداران دې دپاره تاسو سال جوړ کړی ځان ته خیال په دې کوڅو کې په دې لارو کې هغه چغې هغه سورې هغه غدا تاسو سال دا څه قوم دی د دې څه ضمیر دی د دې څه ایمان عزم والا قوم پکاري مضبوط اراده والا قوم پکاري نبازیت چې کوم قوم کې نو قوم خورز نشو کولی تاسو به وګورئ دا کور وارثان لاړو ډاکټر راوستو چې دا لکم سرسام دی او دا مورم سرسام دا پاکې نه پلیته خوا ده ډاکټر راغی داسې چلې په دې هلک وکړو چې او په مورې چې دا خبره یې ته هېره کړه چې ته هېره شوه نو ډاکټر ویلې پیسې څومره کېږي ډاکټر صاحب ویل 100 روپۍ اول په تاسو خدای عظیم عذاب د ډاکټرانو نازل کړی دی څه خدای پیژندلی 100 روپۍ فیس 100 روپۍ الته د 500 یا د 150 یا د 100 مزدوري کړي الته د ماشوم باندې الټای دستونه لګېدلي 100 روپۍ فیس اوس به دا د ماشومانو مور ولا خرڅېدله به 100 روپۍ ورکوي که کې به څه دا قهر در باندې نازل دی که دا قهر د خدای په حکومت نازل دی چې لږ سوچ خو که بدبخته
ابل اور دلته هړتال دی یو ماشوم دی 5 میاشت دستونه په لګېدلي الټۍ اسپیټال ته بوتلې زمونږ هړتال دی مریضان نه ګورو تاسو په ایمان وای چې دې ملک له د خمینی غوندې انقلاب پکار دی کنه دی چې رانه یو ژوند دی پاتې نشي زما مریض درغه هغه مړ کېږي او ته زما هړتال دی چې دغه وخت کې په دې اسپیټال کې څومره وې او دا ګردنونه مې ته وډاو کړي ستا اسپیټال د پیسو دپاره دی تنخوا دپاره دی مطالبه دې څه ده په دې اسپیټالونو کې تاسو څال جوړ کړی پټه پوړانده شي د اسپیټالونو کې خو د شپې وګورئ چې څالي دا قوم ړوند دی دا خلک ویني نه چې دلته څالي ستا هړتال دی ته زما مریض مه ګوره دا زمونږ ملک دی نو زما عزیزانو زما 100 روپۍ فیس دی ورته وی دا 50 والا 50 به بیا در هغه وی نه ماله پورا 100 راکړه وی ښه سبا راشه ډاکټر صاحب نو بیا به 100 در ډاکټر لاړو دغه ترورې تپوس وکړو د دې هلک نه چې بچیه دا په تا څه چل ویل ولې ترورې ویل دا تا چې وی چې پاکې نه پلیته خوا بیا ور یاد شو چې بیا ور یاد شو بیا یې چغې کې پاکې نه پلیته خوا مور یې چغې کې پاکې نه پلیته خوا چې سبا ډاکټر راغی چې ورته یې کتلي خو بیا هغه چغې وي ډاکټر چې ورته وکت هغه هم سرسام شو هغه وی یاره 100 نه 50 ښې وې 100 نه 50 چې پرون مې 50 اخیستی وی نن خو مې 50 هم لاړې پاکستان دې دغه شی دی وروره هر یو چې راشي بل وخوره دنه خو بل خو چې هغې نه راشي دنه خو بل خو 100 مې څه غوښتې چې 50 هم ورپسې لاړې دا زمونږ ملک او نور به ګورئ او تماشې به د ځان کوئ دا تاسو دا شیخان حاجیان صاحبان ګیري میري پریښي دي په دې کار نه کېږي والله که په دې راټینګ کړي په دې نه خدای راستی که جنت راټینګ کړي موږ دا ګیري دي دا ډیلې دي ډیلې دې نه د ولو واښه ښه دي واښه دا زمونږ ګیري نه دا ډیلې دي ډیلې یو طالب نه یو خان تپوس وکړ طالبه دا ستا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده هغه ویل خان خدای راستی که خبر یم چې ستا د سپي لکۍ ښه ده که زما ګیره ښه ویل ولې ویل که دې ګیرې ایمان تیر کو خو دا ګیره ستا د سپي د لکۍ نه ښه ده او که ایمان تیر نه کو نو بیا ستا د سپي لکۍ تې ښه ده که دغې ایمان تیر نه کو نو هسې د خدای په قهر اخته یو په مخ هم ګز ګز واښه ولاړ دي عزیزانو چې د ایمان تیرولو درد دې پړه کې نو په وخت مخ باندې پاکي وها په دې کار نه کېږي چا ګیره پرېښې ده په دغې په تمه دی چې دا د ګیره مې پرېښې که نه جنت په دې کې نه دی چا یو دومره مسواک په جیب کې ټومبلې ده دغه ده که نه چا چوک ته جمعې مانځله راغی مصلی په اوږه راچوړې ده دغه ده که نه دغې نه کېږي ماما روژه راله دې خوا وګورئ کم ځای کې چې اوسېږئ کم ځای کې هلته به داسې نری نری ډونډ لګې چې هسې نه چې موږ په شربت روژه ماتومه د چا روژه بې شربته نه وي ډونډ به لګې له پېشمني ترکاري سره روټۍ خورم هسې نه چې څوک په سپورې روټۍ روژه ونه نیسي که یو سړي په نهاره روژه ونیوه ټول کلی او ټول کندی به الله په جهنم کې پې اچوي تا په شربت روژه ماته کړه او تا ته پته وه چې د پلاني کور کې شربت د ګوړې هم نشته یو خدا چې خبر نه کوم ځای چې اوسېږي هلته به ځان خبرې هلته به ځان خبرې پلاني کور کې پته وکړي ښځې ته به وې لور ته به وې زوی ته به وې ورشه بچیه ته د هغې کور کې وګوره ماشوم به ورولېږي چې په میز ورکره یا په کټ کې شربت یا دیچکې یا ګیلاسونه څه پراته دي پیکوړې میکوړې اخیستې دي که زما دې په خدای قسم
چې یو قجوره دی چاله ورکا او جماعت دی ولا ورکو د یوې قجورې اجر به د احد د غر عمره ستا د نیکۍ پته لګي یوې قجورې نه خانان مانانی مازیګر کې د دنیا نعمتونه په مزدار روجي نیسم نه دا زنتلاګي ټول روجه خواره دي ټول په دې ورځو کې اول لس پنځل لس کسانو مانه تپوسو خو خیر مانه اکثر یریږي اپویږي چې دا داسې کافر استن سړی ته و چې بیا تبا پې راشي جی ما ته تکلیف نه روجه روجه بچیا ته ستل ده پرون دا بالا منه بینک کې رانه یو تپوسو وی چې دا روجه فطرانه څومره ده مالولي ویل لږ زیات مې ټیک نه ده داسې ناپړي ته مې ورته وویله چې په دې منبر یې اوس ویلی نه شم وبه مال چې صحت دې ټیک نه دی په وخت ښځه هم پرېږده ځکه چې د کوم سړي صحت ټیک نه وي هغه ته ښځه پرېښول پکاري ته د ښځې حق نشی درکړی استله بس داسې شول چې روح دی سنډا عمره غټ یې ورته وایي چې ما د روژې کفاره څومره دا ورته چا ملا خودري او خان ستاسو رنګم ښه نه دی او رنګم ډېر دغه دی وخورئ روجې او بیا بیا د خیره چېرته ونیسي کني یو 5 روپۍ د ورځې چا غریب له ورکوې دا په اشنغر کې یو ملا یو خان ته ورکوې او بیا به خدای دغه کړي خدای دې کور روان کړه چې کور دې وران شي 5 روپۍ د چا غریب له ورکوه دا خو هغه سټیج کې وي چې کوم سړی په داسې مرض کې مبتلا وي چې د دنیا ډاکټران ترې ناامید وي چې دا سړی عمر له جوړېږي نه بالکل او د دغې نه به دی مري نو هغه دپاره بیا دا ده چې د سرسایي عمره پیسې به د یو روجې کفاره ورکوي نو سړی تبې ونیو یا څه بدني بیمار دی 2 روجې 4 شپږ دا یې وخوړې روجې نه پس ته بیا ونیسي که نه هغې دپاره کفاره کوم ځای کې ده عزیزانو دې ټولو خبرو ته سوچ وکړئ چې روجې د دغه خلقو ابو جهل ورته وایي ماشومانو ته یریږئ نه اور ورته وایي شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا اے ابو جہلا شریعت څه شی دی دنیا کې دا الله یره پړه کې پیدا کول دي او د سردار کونین د ناموس د پاره ځان قربانول دي نو یره پکې د کوم ځای راغی ابو جهل ورته گزار کوي ویل گزار ته کوه بیا به دې ګیلې په زړه کې چې زه یو یم او دوی دوه ته گزار ابو جهل چې توره راوچته کړه نو یو ماشوم ورته وایي صبر کوه لاندې نه دې دا سپېټی پرانیستی شوې اوبه غورځېږي هغه چې سر راټیټ کو دا سپېټی کته رستو نه د دې یو ماشوم لاس ورته برابر شو په دې ګردن یې ورته توره کېښود وی الله اکبر ابو جهل داس نه کوز راوغورځېد چې راوغورځېدو تمام فوج حق بک شو چې دا څه چلو عبدالرحمن ابن عوف په منډه راغی په دې سینه ورته کېناست وی وایه وی وجنی خو می وجنی خو د ناهلو د لاسه مړ شوما سر می وړوکی دی دا مری می لږه لاندې غوسه کا د سر کتوله به می خلق راځي چې لږ سر می د مری سره غټ ښکاري ګردن یې ترې غوڅ که فی النار والسقر د ابو جهل زوی عکرمه را منډې کې په دې یو ماشوم یې ګزار وکړو دا ولې یې بیل چې ولې یې بیل کو ماشوم ته د ولي پته نشته او لاس کې توره نیولې ده منډې را منډې وایي لاس ورپورې ځوړند چې مازدیګر کې ګوري چې داسې چل دی دا د لاس تلې خپې لاندې کو الله اکبر کو لاس یې وغورځو پیغمبر ورته ویل دا دې څه وکړه بچیا و یا رسول الله ستا د مینې تقاضا دا ده چې منډه کې مې فرق راوي شي دې لاس مې لیول خراب کړی و ځان نه مې لرې کو چې لیول مې برابر شي مازدیګر ټیم و د بدر په میدان کې آپ یو قجوره باندې نیولې روجو والاو د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډه ودروله باقی بیان به بیا شي واخر دعوانا ان الحمد لله
वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु